سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. دغه مورکۍ ده چې دا بیچاره د معدې په سرطان باندې اخته ده. دې ته 2 واکسینه 2 ډوزه ضرورت و چې یو ډوز یې تقریبا 12,000 افغانۍ کېږي. که نه خورې همداسې ده، یو ډوز یې 12,000 افغانۍ کېږي. دغه د یو ډوز موږ ورته پیسې ورکوو، هغه د یو ډوز یو واکسین پیسې موږ ورکوو ورته، او باقي بل کوم داسې مسلمان ورور کوي 12,000 افغانۍ دغې مورکۍ ته. بل واکسین کله لګېږي خورجانې؟ دا واکسین هم چې ورور راوکړو بل ورته دغه کوي، بیا ورته نور د سره دغه کوي چې دا که ښه نه نه دغه اوس چې واکسین دا وکړي بلې کله کېږي؟ بلې 20 ورځې بعد 20 ورځې بعد 20 ورځې بعد د دغې مورکۍ بل دوم واکسین ده، ډوز ده. هر ورور چې غواړي دا مور سیروم ورته لګېدلی، مخامخ وګورئ، تاسو کتلی شئ سیروم لګېدلی ده. دا مورکۍ اوس هم د ناروغۍ په حالت کې پرته ده. نو هر مسلمان هر ورور چې غواړي جنت وګټي، د دې مریضې مورکۍ د دعاګانې واخلي. د سرطان په مرض باندې اخته ده، د معدې سرطان ده. نو 20 ورځې بعد هر مسلمان چې غواړي دغې مورکۍ سره مرسته وکړي. 12,000 افغانۍ دي، یو ډوز یې 12,000 افغانۍ ده. بیا نورې کله شروع کېږي خوري؟ نورې چې دا به وګوري وروره چې سري به یې وباسي، بیا ورته نور شروع کړي چې دا نور ښه نه به بیا ورته شروع کړي. موږ به دوستانو دغه یو واکسین یو ډوز پیسې به موږ ورکړو ورته، او دا بل ډوز چې هر ورور هر مسلمان په غاړه باندې اخلي، موږ سره د اړیکه کې شي، موږ سره د اړیکه ونیسي، تر څو د دغې مورکۍ موږ ژوند وژغورو، د دغې مورکۍ ژوند وژغورل شي. دغې ته الله پاک شفا ورکړي. موږ او تاسو ټولې میندې لرو، د یو مور د پښو لاندې جنت ده. د دې دعا واخلئ تر څو موږ کامیابیانې ترلاسه کړو. مورجانې څنګه یې مورې؟ ښه یې؟ اوس هم دوا خورې مورې؟ طبیعت دې ښه شوی نه ده ورسره؟ نه نه یې ښه؟ داسې وروره درد راوپارېږي، داسې یې وچوي، داسې جاړي دي درد نه ګڼو. دغه مورجانې دغه د یو واکسین پیسې دي، ښه صحیح ده؟ دا به ته واخلې. بل هم انشاءالله کوم داسې مسلمان بل څوک پیدا کوم چې تا ته د بل واکسین پیسې هم درکړي. دا 2 واکسینه به دې ولګوو موږ، صحیح ده؟ بیا دې چې دوباره معاینات وکړل، ډاکټر چې څه درته ویلې، که مصارف پرې راتله انشاءالله موږ به بیا درته راشو، بیا به دې غږ جګ کو چا سره به وغږېږو. صحیح ده مورې؟ دا واخله مورجانې، دغه پیسې واخله، دعا راته کوه مورجانې. ښه هغې سره ډېر ښه وکړي چې دا چا ورسره دغه کړی، کومک کړی د خدای د واړو جنتونو سردار، که خدای دې ورسره ډېر ښه وکړي چې دا که چا ورسره دغه کړی دی، خدای ټولو مسلمانانو سره ښه وکړي. امین. مورجان ټول افغانستان ته دعاګانې کوه. افغانستان کې دی الله پاک دایمي سوله راولي، افغانانو باندې دی الله پاک رحم وکړي، د افغانانو غربت دی الله پاک ختم کړي. ته مریض یې مورجانې، د مریض یو مظلومه یې، د الله تعالی مظلومه بنده یې، د ستا دعا قبلیږي مورجانې. ټولو مسلمانانو ته دعاګانې کوه. ته به مور لاړ شي، دغه یو واکسین یو ډوز به دې ولګوې، صحیح ده؟ 20 ورځې بعد د بل ډوز شروع کېږي انشاءالله. هغه هم زه درته کوشش کوم چې درته اماده یې کړم، راوړم پیسې درکړم، لاړه به شي، هغه بل ډوز به دې ولګوې، صحیح ده؟ خیر اوسې مورجانې، خیر اوسې مورې، الله دې تا ته شفا درکړي. دوستانو دا وه د نن ورځې خپرونه. دغه مورکۍ بیچاره په دغه حالت کې تاسو لیدلی شئ. دغه یو ډوز 12,000 افغانۍ د دې واکسین ده. دا بل ډوز ته چې هر ورور هر مسلمان غواړي د دغې مور دغه یو ډوز په غاړه باندې واخلي. زموږ د ایمو، واتساپ، وایبر شمېره تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دا دوستانو د نن ورځې خپرونه. تر څو زه ستاسو بیا درانه چوپړ کې حاضرېږم، په لوی الله سپارم. د الله په امان.